ای شروع دی زر کې رامخ کېږه. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کړو، د فرح خان شو، لیلا نواب شو او ورسره چې دی نو خوشي دی دا ډېر زیات چې دی نو ډانسرې دي دا ټول راغونډې شوي دي پېښور کې چې کوم شو وه ایونټ و نو په هغې کې دی ډانس کولو. نو دوستانو تاسو دا کلیپ د دی چیک کړی دی صحیح هم کړو، آیا د دی د ډانس کولو هغه طریقه هم تاسو چیک کړه او بل چې دی نو څنګه ټوپونه وهي لګیا دي. نو خامخا ټوپونه به وهي ولې چې شوړه ورته میلو شوې ده، دا چې دی نو شوړۍ دپاره راغلي، پیسو دپاره راغلي، د غریبو نور څه کار روزګار هم نشته او تاسو ته ښه پته ده. نو دا د دی چې دی نو د ژوند بسر کولو چې دی نو ډېر آسان طریقه ده او د دی کې چې دی نو د دی رزق لیکلی شوی دی، نو دی ځکه د شو دپاره راغلي دي. نو دا چې کوم جنۍ ډېر زیات ټوپونه وهي د دې نوم خو ماله نه راځي، خو دا ډېره چې دی نو مسته ده. مسته به داسې ده چې دا د دې درې څلور ویډیوګانې ما نور هم کتلي دي، هلته کې چې دی نو ټول لګیا دي. فرح خان شوه او مریم شو، دا ټولې چې دی نو ناست دي روټۍ خوري، نو هغې روټۍ خوري لګیا دي، مخامخ دی ته رزق پروت دی. نو دا هلته کې هم چې دی نو ډانسونه کوي او د دې ډانس هغه زه خو اوس چې دی نو تاسو ته نشم وهلی، ولې چې ما کې او په دې کې به بیا څه فرق پاتې شي. خو خیر الله پاک والا چې څه ورکړي دي نو هغه انسان چې دی نو په پرده کې ساتي. نو دا چې کوم ډانس کوي د دې د ډانس کولو انداز تاسو چک کړو، دا څنګه ډانس کوي. نو دا هلته کې چې دی نو ډانس کولو، نو دا خو انتهایي غلطه خبره ده، بالکل چې دی نو ناجایزه خبره ده. مخامخ درته رزق پروت دی، دې رزق دپاره انسان څه کوي او تاسو دې رزق دپاره دلته کې راغلي ډانسونه کوئ، د خلکو ته خپل ځان ښیي، ډانس کوئ، نو پیسې درته بیا میلاویږي ځکه. نو دې رزق دپاره تاسو څونه اوچت قدم اوچتوئ، غټ قدم اوچتوئ، نو هغې نه باوجود دا رزق درته مخامخ پروت دی، ته ورته ډانس کوي، نو دا خو غلط کار دی که نه. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوی ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.